د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار په 5مه، 6مه او 8مه ناحیه کې د خوارجو په 3 پټنځایونو ځپونکي عملیات کړي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر داعشي خوارج وژل شوي، وسلې او مهمات نیول شوي او د اسلامي امارت یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یو مکتوب په خپرولو سره د 1402 هجري شمسي کال او د روژې په مبارکه میاشت کې د کار د پیل او پای لپاره مهالویش اعلان کړ. د افغاني سره میاشت وایي د غور ولایت په الفاروق ولسوالۍ کې 400 کورنیو ته د روغتیایي ساتنې 10 قلمه توکي وویشل شول. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې د حیرتان، اقیني او تورغونډۍ پټلیو له لارې 1,13,880 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. قانون او پټرولیم وزارت وایي د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د انجیرک په سیمه کې د سپین مرمر ډبرو کان د پنجشنبې په ورځ د کابل د قانون رئیس، سیمهییزو چارواکو او د قراردادي شرکت په سیون کې پرانستل شو. د ملي دفاع وزارت وایي د یاد وزارت د تشریفاتو کنډک فعال شوی دی. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د هیواد کرنسي په ښه وضعیت کې ده. هر ورځ د قوت په حال کې وینو، هیله لرو چې لا پیاوړي شي او د توکو نرخونه هم ورسره راکم شي. کابل ښاروالۍ وایي د ښاري ښکلا پروګرامونو پر دوام د وزیر محمد اکبر خان څلور لارې د ښکلا چارې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې لا هم روانې دي. د کونړ په مرکز اسعدآباد کې د ټولنیز مرکز لپاره 2 پوړیزې ودانۍ او د یو محراب مسجد د جوړېدو چارې پیل شوې.